هادي او شهزاده جمال دواړه د ماشوموالي دوستان وي. هادي د ملک د یو غټ سوداګر زوی وي او شهزاده جمال د هغه ملک د بادشاه سلطان احمد خان زوی وي. د شهزاده جمال پلار سلطان احمد خان د شطرنج ډیر زیات شوقي وي او د هادي پلار کم چې یو ډیر غټ سوداګر وي د شطرنج یو ډیر غټ او ماهره کلاړی وي. په دې وجه بادشاه اکثر د سوداګر کور ته ځي او شهزاده جمال هم هغه سره وي او هادي سره لوبې کوي. د هغوی دواړو د ماشوموالي نه یو بل خوښ وي او یو بل سره لوبې کوي. وخت تیریږي او شهزاده جمال او هادي دواړه ځوانان شي. هغوی دواړه ډیر وخت یو بل سره تیروي. خو هادي اوس خپل پلار سره په تجارت کې هم مدد کوي او د تجارت لپاره خپل پلار سره نورو ملکونو ته ځي. یوه ورځ هادي خپل پلار سره د تجارت لپاره یو بل ملک ته ورشي او چې خپل مال خرڅ کړي یو ځنګل ته د چکر لپاره ورشي. په ځنګل کې هغه یو بونا جوجو سره ملاو شي. جوجو یو ډیر زیات خوش اخلاقه انسان وي. هادي هغه سره گپ شپ شروع کړي او د هغه نه تپوس وکړي چې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلی. جوجو هغه ته وایي چې زه د پرستان نه راغلم او په پرستان کې د رانی پری نوکر یم، خو زه د رانی پری نه خپه شوی یم او د انسانانو دنیا ته راغلم. هادي چې د هغه نه تپوس وکړي چې ته ولې خپه شوی نو جوجو هغه ته وایي چې رانی پری یوه ډیره ښه او انصاف پسنده پری ده، خو هغه خپه وه او ډیره ټینشن کې وه او چې ما د هغې نه تپوس وکړو نو هغې ما ته غوسه وکړه او زه د هغې نه خپه شوم. د هادي د جوجو خبرې ډیرې زیاتې خوښې شوې او هغه ځان سره خپل ځای ته را روان کړي. هر کله چې هادي جوجو کور ته راولي نو هادي خپلې مور ته د جوجو ټوله کیسه بیان کړي او چې د هادي مور د جوجو کیسه واوري نو ډیره خوشحاله شي او هغه دا سوچ کوي چې جوجو د پاکستان نه راغلی دی نو هغه له هر قسم جادو ورزي او هغه دا منصوبې جوړول شروع کړي چې هغه به د جوجو په ذریعه په بادشاه جادو کړي او چې بادشاه مړ شي نو د هغې خاوند یعنی سوداګر به د ملک بادشاه جوړ شي او زه به د دې ملک ملکه جوړه شم. په دې وجه هغه د جوجو ډیر زیات خیال ساتي. د دې نه بس هادي او جوجو دواړه په شاهي ټانګه کې د شهزاده جمال محل ته د شهزاده جمال سره د ملاویدو دپاره ورشي. جوجو ډیر خوش اخلاقه وي، په دې وجه چې شهزاده جمال هغه وویني نو د هغه هم جوجو ډیر زیات خوښ شي. شهزاده جمال هادي ته وایي چې ته نه وې نو په دې وجه زه ډیر زیات تنګ شوم او خپل پلار سره یو بل ملک ته د شهزادي مهربانو سالګرې لا تللی وم، کومه چې ډیره زیاته ښکلې وه او زما ډیره زیاته خوښه شوې ده. دې خبرې اورېدو سره جوجو شهزاده جمال سره مذاق شروع کړي او هادي ته وایي چې ستا یار عاشق شوی دی. خو شهزاده جمال هغه ته وایي چې شهزادي پسې د ډیرو زیاتو شهزادګانو رشتې راځي او د هغې پلار د اسونو د ریس مقابله ایښې ده او چې څوک هم دا مقابله وګټي نو بادشاه به هغه کس له د شهزادي رشته ورکوي او زه نه غواړم چې د شهزادي واده زما نه علاوه بل چا سره وشي. هادي شهزاده جمال ته وایي چې ستا اس ډیر مضبوط دی او زما دا یقین دی چې ته به دا مقابله ګټي او د شهزادي واده به هم تا سره کیږي. هغې درې واړه د شهزاده جمال د اس خواله استبل ته ورشي او درې واړه د شهزاده جمال اس سره ډیر ټایم تیر کړي او د جوجو د حفاظت په وجه ډیر په لږ وخت کې د شهزاده جمال اس ډیر مضبوط شي. او یوه ورځ چې جوجو هادي کور کې په خپله کمره کې ناست وي نو د هادي مور د هغه خواله راشي او د هغه نه د جادو باره کې تپوسونه شروع کړي. جوجو هغې ته وایي چې ما ته رانی پری د جادو ډیرې زیاتې طریقې ښودلې دي، خو زه د رانی پری نه خپه شوی یم، په دې وجه زما جادو په دې وخت کې کار نه کوي او چې زما او د رانی پری دوباره روغه وشي نو زه به ستا خواله راشم او تا ته به د جادو طریقه وښایم. د هادي مور ډیره زیاته خوشحاله شي او هغه اوس د هادي نه زیات خیال د جوجو ساتي.
بل طرف ته د مقابلې ورځ نږدې وي او د مختلفو ملکونو نه شهزادګان را روان شوي وي او شهزاده جمال، هادي او جوجو هم په خپلو اسونو کینی او د ډیر زیات سفر نه پس د شهزادي مهربانو محل ته ورسي او رسیدو سره د جوجو نظر په یو ډیر منحوس شهزاده ولګي او جوجو ته د خپل جادو د طاقت په ذریعہ د هغه د زړه حال او د بدنیتۍ پته ولګي. په دې وجه جوجو د هغه نه نفرت شروع کړي. هر کله چې ټول شهزادګان د آرام د پاره خپلو کمرو ته ورشي نو هغه منحوس شهزاده د هغوی د اسانو خواله ورشي او د هغوی د اسونو جایزه واخلي او چې هر کله سحر شي او شهزاده خپل اس خواله ورشي نو د هغه اس د استبل نه غیب وي. دا خبر په ټول محل کې ډیر زر خور شي او ټول شهزادګان را جمع شي چې په هغوی کې یو هغه منحوس شهزاده هم وي. هغه منحوس شهزاده ټولو شهزادګانو ته وایي چې کیدای شي چې شهزاده جمال د ریس د بایللو د یری خپل اس په خپله غیب کړی وي. دې خبرې اورېدو سره جوجو ډیر زیات غوسه شي خو شهزاده جمال او هادي هغه غلی کړي او ډیر د مایوسۍ په حالت کې خپلې کمرې ته راشي. هغوی ډیر زیات مایوسه شوي وي چې په دې کې د هغوی کمرې ته یوه ډیره ښکلې ښاپیرۍ راشي او جوجو ته وایي چې ته زمانه هیڅ ځای کې هم نشي پټېدلی. ښاپیرۍ جوجو ته وایي چې رانی پري تا پسې ډیره زیاته خفه ده او ته ما سره پرستان ته ورشه. جوجو چې دا خبره واوري نو ښاپیرۍ ته وایي چې زه هادي او شهزاده جمال سره نوکري کوم او زما وخت دی دواړو سره ډیر ښه تیریږي او زه دوباره پرستان ته تلل نه غواړم. ښاپیرۍ جوجو او شهزاده ته منت شروع کړي. جوجو ښاپیرۍ ته وایي چې د شهزاده د ریس مقابله ده او د ده اس روک شوی دی او که چېرې تا موږ له هغه اس را پیدا کړو نو زه به تا سره پرستان ته واپس لاړ شم. ښاپیرۍ لاړه شي او د اس تلاش شروع کړي خو د ډیر تلاش باوجود هم هغې ته د شهزاده اس ملاو نشي. ښاپیرۍ واپس د مایوسۍ په حالت کې راشي ولې چې هغې ته اس نه وي ملاو شوی. بل طرف ته مقابله شروع کېدو واله وي او شهزاده ډیر زیات پریشانه وي چې په دې کې یوه بله ښاپیرۍ راشي او هغوی ته ووایي چې رانی پري وایي چې جوجو دې راشي او شهزاده لا د دې پرستان نه دی یو ښکلی او تیز اس بوزي. دې خبرې اورېدو سره جوجو ډیر زیات خوشحاله شي او ښاپیرۍ سره پرستان ته ورشي. رانی پري د هغه نه معافي وغواړي او هغه لا یو ډیر ښکلی او مضبوط اس ورکړي. جوجو په اس کینی او د رانی پري شکریا ادا کړي او د انسانانو دنیا ته واپس راشي. شهزاده او هادي چې اس وویني نو ډیر زیات خوشحاله شي او هر کله چې مقابله شروع شي نو د شهزاده اس مقابله وګټي. بادشاه ډیر زیات خوشحاله شي او د شهزاده او د شهزادي مهربانو واده وکړي. د واده نه پس شهزاده جمال، شهزادي مهربانو، هادي او جوجو واپس خپل ملک ته راشي. جوجو چې د هادي مور سره ملاو شي نو هغې ته جادو وښایي خو د هادي د مور زړه سپین شوی او هغه اوس نه غواړي چې هغه په بادشاه جادو وکړي. ګرانو کتونکو که چېرې ستاسو زموږ دا ویډیوګانې خوښیږي نو زموږ دا چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ چې زموږ را روانې ویډیوګانې تاسو ته په اسانه ملاویږي. شکریہ.